रंग ताज़ी लड़ती हूँ तुम बने खजान वतनिम गुल 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 अफगानिस्तान वतनिम गुल गुल अफगानिस्तान वतनिम गुल रंग ताज़ी लड़ती हूँ तुम बने खजान वतनिम गुल 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 अफगानिस्तान वतनिम गुल गुल अफगानिस्तान वतनिम गुल गुल अफगानिस्तान वतनिम गुल. بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان ملي رادیو تلویزیون سلکګالي او کنجيري هر کی کا هم ته پښې پروګرام تافي پدو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدا تعالی کرے کرو جوړ صحتمن او صحت جاگو جاوید ته قدرمن کنجالي حضرات نیاس پښې پروګرام سه او ادو پښې پروګرام چا مو اسد عمري مې خدمت اور حاضرم. خدا تعالی کرے کا د مزي پروګرام به شوق پر تحقیق کرن او کنجیدن. قدرمن کنجالي حضرات نورستان ولایت مرکز پارنوچا او ریاست خاروالي او رئیس پله ما نیچس یو پله مصاحب دارتس فعالیت او ریاست او کوم نه ولایت چا شومبیگا سے په معلومات هم پر شریک له هم پله ادو ریاست رئیس سید احمد خان ارهابی صاحب پله نیچس ای به هم پله معلومات شریک له رئیس محترم بخیر دی او په شی پروګرام او معلومات او ریاست او فعالیت او ریاست کا هم پله شریک له. بسم الله الرحمن الرحیم. ملي رادیو تلویزیون چې لش کلا د سلامونو نیکی هیله و احترامات وړاندې کوم او الله تعالی ګریږي چې کفال هوادول او صحت جامع پتانو ثيو منو سید احمد خان نومم شو او پارون خروارس مسئولایم او تقریبا ترکل وی مم یا ای مسئول بسیبت خروالي مختلف بخشونه فعالیت لري او مختلف مدیریتونه لري. عوایدو بخش اقلمګری او عوایدو مدیریت شو تن غوز پالشي خاریان داو عواید اف ام اس سیستم لاري عواید حاصل گیری او شهروالي عمومي اکاونټ جمع گیری منګری خروالیا ای ور بخشو کی حکومتداري بخشو حکومتداري بخش اس اوز پالشي کور فرمان نه امیر مومن حفظه الله طرفو ته خاریان دل اگاهی گیری او ته یعنی بنرونه چاپ کری مختلف چوکونه یعنی او خارس مختلف جایونو نصب کری خلق آگاهی گری خاطر منګره مجالس دایر گیری فرمان یعنی کاروالیس احاطه کورو ولس اوسی تدل ابلاغ کری منګره خاروالیس فعالیتونه ولس آگاه گری دي ولسانو کورو شکایت شو کورو غوښتنې شو ته خاروالي منی شریک کری اما نګر مختلف مجالس لري هغه مغربوال لري کلاني مجالس لري مچ کې یعنی حکومتداري اس مدیریت چوي ولس اسمي خاریان نو موجو ایپل حیثیت لري او منګر ور مدیریت لري نو سکتور تخنیکی سکتوري مدیریت کانو مسؤلیت الشي ته خارس سرسبزیو او خارس تنظیفه فعالیت لري یعنی خار پوکري سرسبز ساتي او مختلف یعنی نرخنامه دی بیت تطبیق کری متارختی شایان مواد کی شما جمع گری داری جل نای مترا جوتا یعنی ختم گری منګره مختلف انجینری بخشونه لري ته ساختمان یعنی کورونه سروي گری نقشه او ډیزاینونه جوړای ته یعنی انجینری بخش خپلم گری منګره ناحیان لري تر ناحیه لري نه مشاروالی کجا ته ناحیه یعنی شاروالیس نمایندگی گری ناحیه تون ناحیه یعنی شاروالیس کارونه ناحیه او مدیر است وسوت دی پرودری نه منګره ماموریتونه لري اوایدو مدیریت یعنی ماتحت ماموریتونه شو او سکتور مدیریت ماتحت ماموریتونه شو تویمه یعنی هر بخش تنتون مسئولیتونه پرودری نه امرنګ مالی اداري مدیریت لري ته یو تنو ادارو داخلو منابع بشري یعنی امور کارکنان مدیریت اسکارونه پرودری نه منګره حواله ترتیب کری معاشات برابر کری یعنی مالی اداري ستنو اس مالی بخش سپرودری نه او منګره آی ټی مدیریت لري چې تنګه یو ټکنالوژي بخش کې کورو فعالیتونه شو ادارات آی ټی مدیریت پرودری نه نو مختلف بخشونه شهروالي فعالیت لري او بر مهم بخشونه شو او چانو این هدف شوی خاریان لخوا خدمات ارزگرن خاریان لخوا
خدمت کړل. نو یو وره اجیری بخشونه لري، مثال اجیرونه انت خار سرسبزی و بوختاین خار یعنی صفای بوختاین تنظیف عملا میره نمت الله او مختلف یعنی بخش اپلام گری. نو په عموم کې ښاروالي ممپرلمري مسخاریان خادمان است او تنک اصول و لایحه عمل مطابق تنک وظیفه پردری می. بین تشکر جناب رئیس صاحب الله قدرمن کړي. پرسنل واره مالکم مره که من میای پرسنل در تم ریاست چاو بخش کوکو بخش چا مصروف وظیفه و ښاروالي تقریبا 28 پرسونل لري ګټي او برو مدیران آین، اجیران آین، مامورین آین، مختلف بخشونه فعالیت لري. امپرول مال واضح کریم مختلف بخشونه فعالیت لري، مثال عوایدو بخشه، سکتور بخشه، حکومتداري بخشه او مالی اداري بخشه او انجینري بخشونه شو. مختلف بخشه عمده فعالیتونه لري. نو ټول ټال ښاروالي 28 تشکیل لري. رئیس محترم تیر وقت او شاو ادو وقت او شا رئیس محترم که من تغییرات ای کسی بالخصوص او ولایت شا نورستان ولایت په عموم کوچه یما د واضح شوږي درېمه درجه ولایت شو او نو تاسیس ولایت شو یا اکثر ادارات نوی شو نوغه شو. نو عموم نورستان وره ولایت است نسبت دیگه خدمات بر کم گرزه بوش، یعنی بر کم خدمات شو. نو نورستان عمومی سطح دی اما نورستان از مسئولین کوشش کوچه آینگی یا نورستان پرمختگونه بد او بر پروژان یا تطبیق بد، یعنی نورستان ولایت که شو انکشاف کرد. نو تنگا نورستان ښاروالي وی نو تاسیس ښاروالي شو ټول ټال تقریبا دوی توری کل بیگی ښاروالي ریاست تاسیس پوه شو. نو فتح است که پورا یعنی بر بد حالت شي ښاروالي او عواید بر کم سی تقریبا 1.5 میلیون څه کم 1.5 میلیون عواید لري. نو اول نسبت دی بعد الحمدلله یعنی بر تغییر گیروی سو و ښاروالي و مامورین نو حال زلی او کوریا ما یا ښاروالي مقرر بیتی جوس الحمدلله 1203 کلا اما تقریبا 8 میلیون عواید لري. نو بر تغییر یوشو نو تا یما تونیم درک کرویاوگی 1.5 میلیون و 8 میلیون نو بر تغییر گیروی سو حتی که تیر وقتونه ښاروالي تونک پرسونل است ماشینی برابر گیروی که اینک عواید کم سی بعد الحمدلله ما بر عواید لريان او میل لريان که وقت ویتی منو یا عواید اما بر دیمونو کرد یعنی یادی وی بر بد. نو الحمدلله بر تغییر یوسو هم ادارات تغییر یوسو هم تیر وقتونه بر کم پرسونل و بعد الحمدلله پرسونل وقت ویتی منو جد بیسان 28 نفر بیت سره لدی چې جمهوریت تقریبا 14 نفر پرسونل لري چه بعد الحمدلله 28 نفر پرسونل لري او وقت ویتی منو امید لري ان شاء الله یو نورستان ولایت بی وره ولایت تاگیهانه بیا ولایتونه سه انکشاف کری شو، ښاروالي سه انکشاف کری شو، عواید بر شو. نو یو نورستان ولایت بی انکشاف کرد عواید بر بد او په عموم کې نو تیر اس نسبت دی الحمدلله علاوات اما عواید بر به شو بر انکشاف کری شو زیادتی و شو عواید او امید لري ان شاء الله وقت ویتی منو مرور د زمان سره یعنی اما عواید لا بر بد او لا مزید تغییرات چې سما پرون ښاروالي پیچړ. جناب رئیس صاحب د ښاروالي او ښاریان خلک کورشي عمده مشکل می کورشي است. عمده مشکلات کو هر اداره مشکلات لري تھی اما وی ځینې مشکلات لريان ای مشکل که نورستان ښاروالي لري سالس ویږي نورستان ولایت کوچه دولتي سونګ نشو یعنی پښتو د اصطلاح د سپین ځمکه کې مري او ای عمده مشکل هم لريان وره عمده مشکلات کې لريان اما او من پرل مری نو تاسیس ښاروالي شو او اما پرسونال اسکامیه لريان همدارنګه اما عمده مشکل کې لريان ځینې مشکلات یعنی اداري مشکلات شو. نو اما ان شاء الله آینده کوشش نالی شي که مشکلات حل بد یعنی عامه پوهاوی بر کم شو
او على چند وخت بیږي خلک ښاروالي خدماتو یعنې قایل بیتی چې خدمات لري ماره ښاروالي ادارو شماره یعنی ښاریون قانع بیان یلای ښاروالي نمایر اداره شو او اما مشکلات باید ښاروالي پرد ښاروالي اما مشکلات رسیدگی گرن ماره نو مختلف یعنی مشکلات شو ځینې رسیدگی روان شو او ځینې ګڼ مشکلات شو مشرتابه من شریک روان شو او انشاءالله امید لریم چې راتلونکي وختونه ته مشکلات وی حل بد او ښاروالي کې روایت کې آزادانه او خپلواکه توګه تی پروژه ما پلان او ساعت تطبیق کړ. رئیس محترم ولس خلق ولسی خلق پلی کیمونه آشناونه او کیمونه میا پلی مم ولس خلق همکارون ولس الحمدلله مرور زمان سره ښاروالي منی بلد بیگیستاین او ښاروالي فعالیتونه آگاه بیگیستاین اما مختلف برنامه‌این مثل خاطر اما ښاروالي عمرین یعنی پلار وایم نو الحمدلله مرور زمان سره امید لریم چې که ولس ښاروالي من همکار او همکار فی الحال آین او څه مشکلات چې الحمدلله ته مشکلات اما آگاهی دی او مجلسونه دی ته مشکلات حل بیدی ان شاء الله ولس امامنی یعنی کاملا همکار آین او امید لریم آینده لا مزید امامنی همکاری گرن. جناب رئیس صاحب دو ولایت کجا میا معلومات میا کیمونه سیلانیان هر سال بچا کیمونه ایتونو دو سال بچا بلکه بدا خدته په موسم امور برابر ناسي کرم کې سیلانیان کی ایتو انا بالکل سوال سو ترمال کولا تقریبا چوریو میدایزر سیلانیان رسان السیاحت دی یویوت او وخت ویټیک من یعنی مرور د زمان سره یا سیلانیان سم بره وي اول خو مشکلات سي سرک خامه سي او هوادوالا نواره نیبیو که خامه و خراب سرک نورستان الین بعد الحمدلله سرک اوی جو بیگه یعنی شدید که کار روانج امید لریم که انشالله راتون که یعنی یک کلو کلا سرک تیر بد نو لا مزید یعنی لزگون نظر سیلانیون امید چوگی نورستان السیاحت خاطر این نو الوقت فی زین سیلانیون نورستان و سیاحت دیگه آین او با کثیر تعداد سیلانیان نورستان السیاحت دیگه او سرک پچیم نلام برگه نو نورستان ملی پارک شو بلکه بین المللی پارک شو نو هم داخلی سیلانیان نورستان السیاحت دی هم خارجی نو نورستان کی شو او خب به جذاب دی چونو چیکه خلا خوخ کری نورستان السیاحت دی. رئیس محترم خاریان کاروبار او خصوصا دکانداران پلی نیا کور کسی ارتباطات بالکل ښاروالي کې شو ما خاریان منی لازم ملزوم شي یعنی خاریان من ارتباط لري ښاروالي نو اما خار پچا مختلف شوراګانې لري او اصناف شورا لري بازار شورا لري او گذر لري گذر شوراګانې لري نو بازاران منی اما ارتباطات برقرار شو وقت نا وقت من مجلسونه لري او خاص کر اصناف شورا منی بازار شورا منی او الحمدلله کاملا ما من همکاران بازار شورا دکانداران او وقت وټیک منو ان شاء الله لا مزید کوشش کردن که یعنی هست نو خاریان نمی خاروالیس موجا که خند نیست او کاملا همکاری هم یعنی خاریان نمی خاروالیس موجا موجود هست ان شاء الله. ادخل ای عامه په هوی او ادخل معلومات ادخل سمینار که عام خلق واره ښاروالي طرف دی یا ګردج کو که پلان درته اندواره بالکل اما یو سیمینار او منګره مجلسونه قاریان منی دار کړی او تیر وختونه او آینده هم اما ان شاء الله در برنامه نظر لريانګي وخت نه وخت ښاروالي خاریان منی مجلسونه دایر کړي عامه په خواوي خاطرګي ښاروالي فعالیتونه خاریان با خبرتن کلی ښاروالي مپرل مریمږي خاریان ته اواید پنامي ته نه دي خاریان د خدمات ارزګري
اما وخت ناوخت روبوار او همدارنګه هر مایاګه اما مجلسونه مې دایرګریانګي اما پوهاوی زیات بد او خاروالي یعنی خاریان قناعت تی ما دوی پورا وای د پلان په دقیقه دوګه پلان در شفاف ډول دی یعنی مصرف کړي مس خاطر خاروالیس مسئولیت شي خاریان حساب دیت او ته قناعت ته وضاحت دیت که ما شفاف ډول دی مصرف بي نو هماهنګي زیات به خاطر ما وخت نه وخت مجلسونه دایره روان شو ان شاء الله آینده وی اما کوشش کردنگی خاریان من مختلف مجالس دایر گرس او مس هماهنګي او مس خاطر هماهنګي روی صاحب د وخت او یعنی آیندواره کورس پلان دارتونه آینده وختونه ما کوشش کردنگی اما پارون خارجی شو انکشاف کرد مختلف پروژه‌های تطبیق کرد یا نو اما هر کلا کلنه پلان جوپان او اما پلان مطابق داری اما تون برنامه تطبیق کردن نو راتلون کی یعنی یک کلونه اما مختلف برنامه انشالله مد نظر لرین مختلف پروژه‌ان انشالله نظر او شونچوگی آینده کل یعنی 1400 پنځم کل شو اما نورستان عموم یعنی نورستان ولایت بلکه خصوصا شاروالی لوخا لاسراون او یعنی ټک کل ته نو مختلف پروژه اما انشالله نظر لريان مختلف برنامه نظر لريان نو اما خاریان انشالله یما تلویزیون طریقه دی داد دیگه سی اطمینان دیگه سی او وعده دیگه سی انشالله راتلون که کلونه اما نورستان ولس بلکه پارون خاریون ستر انکشاف و شاهد تن انشالله ما یعنی خارن انکشاف کرد اما کوشش کردن خصوصی سکتور بھی جلب کرس می نورستان سرمایه گذاری کردن اندارنگ دولتی برنامه کرو پروژه جو تطبیق کرس او یعنی هوټل جو پس مارکیټونه جو پس سړکونه کیرګرس یعنی مختلف بخش انشالله ما پلان لريانگی اما پروژه تطبیق کرس او انشالله انده کلون اما دستاورد و دک کلته تو د جهان تشکر جناب رئیس صاحب کو معلومات دیتنا اخرلو پیغام کومره تمام ولسواره بالخصوص او انت منطقوي خلک واره کوشه پیغام دا نورستان خاریان دل منو پیغام شي خاروالی شو ولسنه مرجع شو او خاروالی یعنی خاروالی یعنی معنا والی مفهوم بیگی خاریان یعنی چې کارونه یا خاروالی پرودری پر خاروالی یعنی مسئولیت لري نو خاریان دل عموم نورستان ولس دل منال پیغام شو او که خاروالی منی هماهنگ کن او خاروالی اوس دین می یعنی ایسو تکنینی یعنی اوس دین می کاملا همکاری گرنی خاروالی انکشاف کرد مخار انکشاف کرد او کرو برنامون کی شو مت کاملا تطبیق بدیا نو خامخه غلطی هر انسان دتی هر اداراتی اما کرو ای دو غلطین تن غلطی فجت یعنی مدرگن غلطی المتوجه مبن بلکه اما کوشش کرنی خارم افچا خارن نو گٹ گشنن چی یعنی کورن چو یعنی هر انسان کوشش کری تو کور پکت او تو کورگی شو هر قسم مشکلات و خلاصتت نو خار وی چا نو گٹ کورن شو او پاکوالی سرسبزی دل باچی که متوجه سن خاروالی من همکاری گرن نی علیگی کراسودان ایک چټل ته دیا کراسودان ایک کاله مشکلات عکس هنن می فیسبوک و می سوشل میډیا دن بلکه تس اصلاح له اما منی همکاری گرن شاروالی وقت خبر دین که شاروالی اقدام گرد می مشکل حل بد او نی علیگی شاروالی بعدنامه له کوشش کری ته او اما منی یعنی کاملا همکاری گرن او کروی اما محصول یعنی حق بی یعنی صفای محصول شو جواز اروپای شو په واخه اجرا غیر مادیانن نو په خاروالی یعنی خاریونگی په واخه تونک محصول اجرا نگیره نورپنی دیرن خاروالی خدمات خنو گرد ورل ماری خاروالی اسی داروچی خاریان دو دواید پنای میتن خاریان دل خدمات از دگری نو هدف مالشی خاریون خاروالی تونک اواید
تو نگواه اجرا کردن کراسو دون یکی مشکلات خاروالی تر جریان واید او کراسو یعنی ورکی تا خاروالی من یعنی هر بخش همکاری کردن تا اما خارن ملی پارک شو مختلف ولایتونه او ملکونه خلک سیلانیان وی سرسبز او هر قسم چټلیو اما پوکرس یعنی یو بی خاریان همکاری دی هماهنگی دی خارون یا من همکاری نگیرن اما هیچ کی تگی نگیرن نو یم ادب تشکر گیچوس او مننه کړم او خوشحال کیچوس جناب رئیس صاحب په دې جهان تشکر وکړو هغه په مصاحبه کړی الله خوشحال کړي مننه تشکر